نو د دغه موجوده عصر نبی یا په بل عبارت په دغه وخت کې چې دغه واقعې پیښېدې د وخت نبی حضرت زکریا علیه السلام. زکریا ابن دان چې د سلیمان علیه السلام د اولادې څخه دی، په دمشق کې اوسېدی. د ډېر عمر سړی او سپین ږیری و. د زکریا علیه السلام عمر د وفات په وخت کې تر 100 کلو ډېر زیات ورونو. الله عز وجل دغه قصه په قرآن مجید کې بیان کړې او اصلا قصه د عمران د ښځې څخه را شروع کیږي چې د اشیاء او مریم مور ده. د عمران ښځه نه حامله کېده، اولاد یې نه کېده. یوه ورځ یې ولیده چې یوه چغکه و خپل چیچي ته خواړه ورکوي. د خپل چیچي په خوله کې په مشوکه خواړه ورېښول. دا یې زړه وغوښته چې اولادونه ولري. نو یو الله جل جلاله ته دعا وکړه. الله عز وجل فرمایي: اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعا یې وکړه چې الله عز وجل اولاد ورکړي. اولاد یې په نس. نو یې وویل: ای زما ربه، هغه شی چې زما په نس کې دی هغه ما تا ته نظر کړی دی. محررا هغه چې د نورو دنیوي کارو څخه آزاد او فارغ وي. د بیت المقدس خدمت وکړي. پس ته زما څخه دغه زما نظر قبول کړي. بېشکه چې ښه اورېدونکی او ښه عالم. مقصد دا چې ښځې اول دعا وکړه او ویل که زه حامله سوم هغه زما کوچنی چې پیدا کېږي هغه به د بیت المقدس خادم وي. دا یې نظر کښېښاوه. اوس ښځه حامله سوه. په دغه وخت کې زکریا او عمران د عبادت دپاره بیت المقدس ته تللي وه، ځکه د یهودو دپاره بیت المقدس د عبادت ځای و. او د یهودو دا سنت او طریقه وه چې ځینو به نر اولادونه د بیت المقدس د خدمت دپاره نظر کول. کم وخت چې به نر کوچنی پیدا سو هغه به په بیت المقدس کې و احبارو او رهبانو ته تسلیم کړي. هغو به تربیه کاوه. تورات به ورته وایه. دغه کوچنی به په عبادت کې لوی سو. نو به د یهودو د علماو او عابدانو څخه سو او د بیت المقدس خدمت به هم کاوه. دا کار د یهودو د عبادت څخه و. نو د عمران ښځې هم دغه نظر کښېښاوه. ویل که مې زوی پیدا سو د بیت المقدس د خادمانو څخه به وي. محررا یعنی د بیت المقدس د خدمت دپاره پرېښول سوی. کم وخت چې اولاد پیدا سو هغه انجلۍ وه. او د یهودو دا عادت نه و چې د بیت المقدس د خدمت دپاره دې انجونې ورکړي، فقط هلوکان یې ورکول. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. پس کله چې هغه نظر یې وزېږاوه هغه انجلۍ وه. نو ویل: ای زما رب، ما ښځه وزېږوله. دا خبره یې په حسرت او افسوس سره وکړه. دې خو نظر ایښی و چې خپل دغه اولاد به د بیت المقدس خادم ګرځوي. مګر دا پیښه د دې د امید څخه مخالفه واقع سو، ځکه انجونې د بیت المقدس د خدمت دپاره نه ورکول کېدې. اوس نو دغه عمران چې د دغه نوي پیدا سوي انجلۍ پلار دی د یهودو د لویو عابدانو څخه و، حتی د بیت المقدس د رهبانو مشر او رئیس و. نو ښځې د خپل خاوند دغه عمران سره مشوره وکړه چې اوس څه وکړم؟ ما خو نظر ایښی و مګر هغه انجلۍ سوه. عمران ویل: دا چې تا نظر ایښی و نو اوس هم دغه انجلۍ د الله عز وجل دپاره ده. او د عمران ښځې وویل: إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. او ما د دغه انجلۍ نوم مریم کښېښاوه او زه دې او د دې اولاد ته د مردود او ترټلي شیطان څخه په تا سره پناه ورکوم. الله عز وجل دا د دې دعا قبوله کړه. مریم رضی الله تعالی عنها او د دې زوی چې عیسی علیه السلام دی د شیطان د هر مس څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى. د بني آدم هر کوچنی چې پیدا سي شیطان یې په خپله ګوته سره مس کوي، وهي بې له مریم بنت عمران او د دې زوی عیسی علیه السلام څخه. نو شیطان د هغه خپل عداوت په خاطر د انسان هر نو پیدا کوچنی په ګوته سره وهي او د دغه وهلو سره کوچنی چغه کوي. دغه حدیث شریف
په ډیرو روایتو سره روایت شوی، بخاري، مسلم، احمد او نور روایتوي. نو دا د هغه دعا قبلېدل و چې د مریم رضی الله تعالی عنها مور کړې و، چې د مریم رضی الله تعالی عنها مور کړې و. واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نه به شیطان دا مسکوي او نه به د دې اولاد مسکوي، او د دې اولاده بې د عیسی علیه السلام څخه بل څوک نه و. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. پس قبول کړه دا مریم رب د دې په ښه قبلولو سره او لویه کړه په ښه لویولو سره، صحت یې ښه و او ژر دوس و. تر نورو انجونو د مخه د ښځې وځای ته ورسېد. الله عز وجل دا قبوله کړه د بیت المقدس د خدمتګارانو څخه وګرځېده. اوس چې دا و بیت المقدس ته راوسته، دا د دې کوچنۍ انجلۍ ده. هلته عادت داسې و هر کوچنی چې به بیت المقدس ته هجره کېدی، یوه د احبارو څخه به د هغه تربیه او لویدل پر غاړه اخیسته، یوه به یې کفالت کاوه چې دا کوچنی زه لویه وم. اوس چې مریم رضی الله تعالی عنها راوسته، هر یو غواړي چې د دې تربیه پر غاړه واخلي، هر یو وایي زه غواړم. سره مختلف شو او د دوی عادت دا و چې پر یو شي به نه سره جوړېدل و الله عز وجل ته به په دعا سره رجوع کول، او الله عز وجل به په هغه حق شي په مختلفو کیفیتو خبرول، هغه حق به ورښکاره کاوه چې دغسې دې وسي. اوس هم دوی سره مختلف شوه، یو وایي زه تربیه کوم او بل وایي زه دا کار پر غاړه اخلم. زکریا علیه السلام پر دې ټینګار کاوه چې زه تربیه کوم، ځکه د ده علیه السلام ښځه د مریم رضی الله تعالی عنها خاله هم وه، مګر هغه نور سره قانع کېدل، هر یو یې د ځان دپاره غواړي. نو یې وویل چې موضوع به د الله عز وجل و حکم ته پرېږدو. ویل څنګه؟ ویل قلمان به اوبو ته وغورځو او د الله عز وجل و علامې ته به ګورو، که پر هر قلم یوه علامه ښکاره سوه د هغه قلم خاوند به د مریم کفالت کوي. قلمان چې د لرګو وه و روانو اوبو ته ور وغورځول، قلمان د اوبو د جریان سره اوبه وړي، مګر د زکریا علیه السلام قلم د اوبو د بهیدلو پر مقابل طرف رهي سو، د کومې خوا چې اوبه را بهیږي قلم و هغه طرف ته رهي سو، چې دا د الله عز وجل د معجزو څخه معجزه وه. نو د مریم رضی الله تعالی عنها تربیه د زکریا علیه السلام په برخه سوه، او دغه واقعه الله عز وجل په قرآن کریم کې ذکر کړې ده او فرمایي: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله عز وجل وخبل رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تفرماي ته هلته د بیت المقدس د احبارو سره نوې حاضر چې دوی خپل قلمونه په اوبو کې غورځول چې کم یو به د مریم رضی الله تعالی عنها تربیه کوي، او ته د دوی سره نوې حاضر چې دوی د مریم رضی الله تعالی عنها پر کفالت نقاش او اختلاف سره کاوه. دلته خو یوه معجزه داس وه چې زکریا علیه السلام به د دې کفالت کوي، او بله معجزه داس وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دغه قصې په تفاصیلو خبر کړي. اوس نو د مریم رضی الله تعالی عنها کفالت د زکریا علیه السلام پر ذمه سو. وانبتها نباتا حسنا، او الله عز وجل په ښه لویولو سره لو کړه، یعنی ژر لو سوه. الله عز وجل سالم او قوي بدن ورکړ. کوم وخت چې عیسی علیه السلام یې وزېږاوه د دې عمر 15 کاله وه، په عمر کمه وه، مګر په دغه لږ عمر د لویو ښځو په قد و قامت او قدرت کې ښه. زکریا علیه السلام د دې تربیه کول. مریم رضی الله تعالی عنها د خپلې خاله د شفقت په غېږ کې تربیه کېږي، او د زکریا علیه السلام د علم او دیانت څخه زده کړه کوي. کوم وخت چې مریم رضی الله تعالی عنها د ښځې وځای ته ورسېده، نو زکریا علیه السلام یوه حجره نږدې و مسجد ته د دې دپاره خاصه کړه چې دې رضی الله تعالی عنها به ټوله ورځ هلته عبادت کاوه. مریم رضی الله تعالی عنها د عابدو او زاهدو ښځو څخه وه، ډېر عبادت یې کاوه، عابده زاهده خالصه لله عز وجل وه، کرامتونه یې ښکاره کېدل، صدیقه وه، د ټول عالم
د هغه ښځو څخه و. الله عز وجل فرمایي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هر وخت چې به زکریا علیه السلام ودې ته ورننوتی، هغه د دې د عبادت ځای ته چې به ورغلی، پیدا به یې کوي، وبې لیدی د دې سره رزق، میوې. د ژمي میوې به په دوبي کې ورته پرتې وې، او د دوبي میوې به په ژمي کې ورته پرتې وې. کلما یعنی داسې نه چې یو وار پېښه سوې ده، بلکې هر وار چې به زکریا علیه السلام محراب ته ورغلی، محراب یعنی لوړ ځای، مشرف ځای. محراب و قصر ته ویل کیږي، محراب و لوړ ځای ته ویل کیږي، محراب د مسجد و محراب ته هم ویل کیږي، ځکه هغه ځای د مسجد مقدمه او په مسجد کې هغه مشرفه ځای دی. نو محراب یعنی د عبادت او مشرف ځای. نو هر وخت چې به زکریا علیه السلام د دې و محراب د عبادت و ځای ته ورغلی، وجد عندها رزقا. د دې رضی الله تعالی عنها سره به د خوړلو شیان ولیدل. د دوبي میوه به په ژمي، د دوبي میوې به په ژمي کې ورسره لیدلې، او د ژمي میوې به په دوبي کې لیدلې. ورونو دا هغه زمانه وه چې نه فریجونه وه او نه نور د ساتلو وسایل. زکریا علیه السلام به په تعجب کې سو. قال یا مریم انا لك هذا، ول یا مریم دا رزق د کومې خوا درته راغلی دی؟ قالت هو من عند الله. مریم رضی الله تعالی عنها به ویل دا د الله سبحانه وتعالی د طرفه دی، د اسمان رزق ورته راتلی. دا هغه د دې د عبادت د فضیلت او درجه په خاطر و. الله عز وجل د دې په باره کې په قرآن مجید کې فرمایي و امه صدیقه، یعنی د عیسی علیه السلام مور صدیقه مصدقه بالله عز وجل و. د دې په دغه کوچنیوالي کې دغه کرامتونه ښکاره کېده. الله عز وجل د حضرت بیبي مریم رضی الله تعالی عنها د فضیلت په باره کې فرمایي یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. یا مریم بېشکه چې الله عز وجل ته غوره کړې یې په کرامت او عبادت، او ته پاکه کړې یې د بدو فعلو او بدو قولو څخه، پاکه او بریه، او ته د عالم پر ټولو ښځو بهتره کړې او غوره کړې. الله عز وجل د ټول عالم پر ښځو فضیلت ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې فرمایي کوم چې امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، احمد او نور روایتوي: خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجه بنت خویلد. یعنی د ټول مځکې ښه او بهتره ښځه مریم بنت عمران ده، او د ټول مځکې ښه او بهتره ښځه خدیجه بنت خویلد ده رضی الله تعالی عنهما. او ډېر داسې احادیث ته چې ودې ته اشاره کوي چې د ښځو څخه څلور تر ټولو ښې او افضله دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حسبک من نساء العالمین باربع. د ټول عالم د ښځو څخه دغه څلور کاملې دي: مریم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. او داسې ډېرې علامې شته چې په دوی کې و ترتیب ته اشاره کوي، چې وایي تر ټولو افضله مریم بنت عمران ده، او بیا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، او بیا خدیجه بنت خویلد، او بیا آسیه امرأة فرعون. دا د مریم رضی الله تعالی عنها فضیلت دی. او د دې تربیه د زکریا علیه السلام پر ذمه وه. کم وخت چې زکریا علیه السلام د دغه افضلې او بهترې انجلۍ عبادت او کرامت ولیدی، هر وخت چې ورسي د دې سره آسماني رزق ویني، نو د زکریا علیه السلام هم و اولاد ته شوق وسو. حال دا چې د عمر په دغه وخت کې 100 کاله، او په یوه روایت کې 120 کاله وایي، او د ښځې عمر یې 90 کاله و. و زوی ته یې شوق وسو چې الله عز وجل به ماته هم بې وخته میوه راکړي، یعنی په سپین ژیرتیا کې اولاد. نو الله عز وجل ته په دعا سو، ډېره لو او عظیمه دعا یې وکړه. الله عز وجل د زکریا علیه السلام دغه حال د قرآن مجید په 2 سورتو کې بیانوي، او په سورت مریم کې فرمایي ذکر رحمت ربک عبده زکریا. یعنی دغه چې وروسته ویل کیږي بیان د رحمت او مهرباني د رب ستادي پر خپل بنده زکریا علیه السلام. اذ نادى ربه نداء خفیا،
کله چې غږ یې وکړي و خپل رب ته یعنې سوال یې وکړي په کرار غږ سره په نیمه شپه کې په کښته آواز سره خپل رب ته دعا وکړه. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ویل ای زما ربه زما د بدن هډوکي ضعیفه سوي دي او سر مې په سپینو وریښتانو ډک سوی دی او هیڅ وخت په خپله دعا کې ستا د طرفه نه یم محروم سوی. عادت سوی و چې الله عز وجل یې دعا قبلوله. وإني خفت الموالي من ورائي او زه بیریږم د دغه خپلوانو چې زما تر مرګ وروسته پاته کېږي چې ستا دین به ضایع کړي. وروڼو په دغه وخت کې هغه یوازنی نبي دی علیه السلام و او هغه کسان چې د ده وروسته پاته کېږي د هغو څخه داسې اخلاق ویني چې د ده علیه السلام نه خوښېدل. نو زکریا علیه السلام پر دې بیرېدی چې تر ما وروسته به د بني اسرائیلو امور د دغو کسانو پر غاړه ولویږي او هغه به داسې خلک وي چې د دین امور لکه څرنګه چې الله عز وجل غواړي نه پر ځای کوي او بیا به په بني اسرائیلو کې انحراف او گمراهي شروع شي. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. او زما ښځه وچه ده زه زوړ او سپینږیری سړی یم ښځه مې وچه ده نو ته ستا د طرفه و ما ته یو ولي یو زوی راکړه چې تر ما وروسته زما خلافت کوي. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. چې زما څخه دیني امور په میراث یوسي او د آل یعقوب څخه علم او حکمت په میراث یوسي یعنی نبوت په وراثت واخلي. او ای زما ربه هغه غوره کړه سوی وګرځوي او ای زما ربه هغه زما زوی غوره کړه سوی وګرځوي چې د خپلو اعمالو او اخلاقو په لحاظ ستا زما او د ټولو صالحانو خوښ. دلته نو زکریا علیه السلام د زکریا علیه السلام دعا قبول شوه. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. پس موږ د دعا قبول کړه او یحیی علیه السلام ودته ور وبخښه او د ده ښځه مو د ده دپاره صالحه کړه یعنی د ولادت وړ وګرځېده. ښځه یې د مخه وچوه الله عز وجل اصلاح کړه د زیږېدو قدرت یې پکښې پیدا کړ. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي الله عز وجل چې د ده علیه السلام دعا قبوله کړه ښځې ته یې حیض پیدا سو. عمر یې 9 کاله دی او حیض ورته راغلی چې دا هم د الله عز وجل قدرت دی. او ملائکو زکریا علیه السلام ته د زوی په پیدا کېدو سره زیری ورکړي. الله عز وجل په سورة مریم کې فرمایي یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. یعنی یا زکریا موږ تا ته په یوه داسې هلک زیری درکوو چې نوم یې یحیی دی پخوا مو نه دی ګرځولی په دغه نامه بل هم نامه. دا زیری راغلی چې د زوی خاوند بسې او نوم به یحیی ایښدی. دا نوم عجب او نادره نوم تر دغه د مخه پر هیچا دغه نوم نو ایښول سوی. سمی هغه څوک دی چې په نامه کې در سره شریک وي لکه موږ چې وایو امیده یعنی تر دې د مخه هیڅوک په دغه نامه نه دی تیر سوی. زکریا علیه السلام په تعجب کې سو چې دعا مې څنګه ژر قبوله سوه او څنګه به اولاد پیدا سي. حال دا چې دی علیه السلام په عمر ډیر دی او ښځه یې وچه ده. نو یې د الله عز وجل په حضور عرض وکړي. قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا علیه السلام وویل ای زما ربه څرنګه به ما ته هلک زوی وي او زما ښځه وچه ده او زه د سپینږیرتیا څخه و ډېر ضعف ته رسېدلی یم. حضرت شاه صاحب وایي کم وخت چې زکریا علیه السلام دغه نادره غوښتنه کول نه و متعجب خو کله چې واورېده چې دا سوال یې قبول سو په تعجب کې سو. د الله جل جلاله د طرف ورته وویل سوه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ویل هو دغسې ده لکه ته چې وایې ستا رب فرمایلی دي چې دا کار پر ما آسانه دی او ته مې پخوا پیدا کړی یې چې ته هیڅ شی نه وې
دا چې ته هیڅ شی نه وې الله عز وجل خلق کړې اوس دا قدرت لري چې زوی درکړي دا د تعجب خبره نه ده الله عز وجل ته هر کار آسانه دی قال رب اجعل لي آیه زکریا علیه السلام د ډېرې خوشحالۍ څخه وویل الهي ماته یوه علامه کښېږده داسې یوه علامه راته کښېږده چې زه پوه سم چې ښځه مې حامله سوه قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویه الله عز وجل وفرمایل ستا علامه دا ده چې ته به 3 ورځې او شپې پرله پسې د خلقو سره خبرې نه سې کولی حال دا چې جوړ روغ به یې سویه بې له عیبه او خلله به یې کمه مریضي او تکلیف به نه وي درته پیش خو فقط 3 ورځې خبرې نه سې کولی او الله عز وجل په بل آیات کې فرمایي الا رمزه فقط په اشاره خبرې کولی سي یعنی د شونډانو په ښورولو بې له آوازه رمز و دغه ته وایي چې انسان په شونډانو خبرې کوي شونډان ښوروي آواز نه راباسي نو الله عز وجل وفرمایل ستا علامه دا ده چې ته به کولی سې چې د خلقو سره په رمز او اشاره خبرې وکړې مګر په مشافهه خبرې نه سې کولی سبحان الله ښځه یې حامله سوه او هغه علامه ښکاره سوه هغه ورځې راغلې زکریا علیه السلام به تسبیح او تحمید ویل د الله عز وجل ذکر به کاوه خو خلقو ته چې به مخ راواړوه غواړي چې خبرې وکړي نسي کولی تسبیحات او اذکار ویلی سي خو د خلقو سره خبرې نسي کولی الله عز وجل فرمایي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية نو زکریا علیه السلام د خپل محراب عبادت خانې څخه خپل قوم ته راووتی او داسې اشاره یې ورته وکړه چې سهار او ماښام تسبیح وایاست دغه واقعه الله عز وجل په سورت آل عمران کې هم ذکر کړې ده چې هلته د یحیی علیه السلام په باره کې هم څه نور معلومات شته نو به دلته درته بیان کم وخت چې زکریا علیه السلام د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها سره رزق او میوې ولیدلې او ویل دا د کومه درته راغلې مریم رضی الله تعالی عنها ویل هو من عند الله دا د الله عز وجل د طرفه دي نو د زکریا علیه السلام هم وشه او صالحه اولاد ته شوق سو الله عز وجل فرمایي هنالک دعا زکریا ربه په دغه وخت کې زکریا علیه السلام د خپل رب څخه غوښتنه وکړه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء والإلهي استاد طرف څخه وما ته ښه او پاک اولاد راکې بېشکه چې ته د دعا قبلونکی یې فنادته الملائکة نو ودته ملائکو ورغږ کړه کله یې ورغږ کړه وهو قائم يصلي في المحراب په داسې حال کې چې دی علیه السلام په عبادت خانه کې ولاړ و لمونځ یې کاوه ملائکو ورغږ کړه څه ورته وویل ان الله يبشرك بيحيى چې الله عز وجل پر تا زیری کوي په یحیی سره چې ستا زوی به وي مصدقا بکلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين چې تصدیق کوونکی به وي په یوه کلمه سره چې د الله عز وجل د طرفه څخه ده د کلمة من الله څخه مقصد عیسی علیه السلام دی یعنی یحیی علیه السلام به پیدا سي او تر هغه وروسته به کلمة من الله بل نبی عیسی علیه السلام راسي او یحیی علیه السلام به د هغه تصدیق وکړي وسیدا شریف کریم به وي په علم حلم او تقوا کې به د خپل قوم سردار وي وحصورا او ځان به د شهواتو څخه منع کوي حصور وهغه ته ویل کېږي چې د ښځو سره تعلق نه لري یعنی د الله عز وجل په عبادت کې به دونه مشغوله وي چې ورښځو او کورني ژوند ته به هیڅ وخت نه ورکوي البته چې دا کار یوازې د یحیی علیه السلام دپاره و زموږ دپاره کم اصل او قانون نسي کېدلی یعنی زموږ په محمدي شریعت کې دا کار نسته ونبیا من الصالحین او نبی به وي د صالحه بندګانو څخه به وي خیر د زکریا علیه السلام ښځه حامله سوه او یحیی علیه السلام زوی ورکول سو اوس چې یحیی علیه السلام لږ لوی سو د الله عز وجل د طرفه الهي امر ورته وسو یا یحیی خذ الكتاب بقوه یا یحیی دغه کتاب یعنی تورات په قوت سره واخله یعنی په کوشش سره یې ټینګ ونیسه او د هغه
تعلیمات په ښه ډول سره پر ځان او نورو عملي کړه. وآتیناه الحکم صبیا، او موږ دغه یحیی ته په کوچنیوالي حکمت ورکړی وو. کوچنی هلک وو مګر حکیم، دانا، پوه او هوښیار وو. وایي یو وخت و یحیی علیه السلام ته هلکانو ویل راځه زموږ سره لوبې وکړه. یحیی علیه السلام د 5 کالو کوچنی هلک دی. ویل موږ د لوبو دپاره نه یو پیدا سوي. وآتیناه الحکم صبیا. علماء کرام د دغه حکم په ترجمه کې اختلاف لري. څوک وایي د حکم ترجمه حکمت او پوهی ده، او څوک وایي چې د حکم څخه مقصد نبوت دی. په کوچنیوالي نبوت ورکړه سوی وو. دواړه کېدلی شي، خو هغه راجحه ترجمه دا ده چې دلته د حکم څخه مقصد حکمت او پوهی ده. دی علیه السلام کوچنی هلک وو مګر حکیم، دانا او هوښیار وو. او الله جل جلاله فرمایي چې موږ یحیی علیه السلام ته رحمت او مهرباني ورکړې وه. پر خلق الله مهربانه وو او د ګناهو څخه پاکي ورکړې وه. او یحیی علیه السلام تقی، پرهیزګاره او نیکوکاره وو. وحنانا من لدنا وزکاه وکان تقیا. او د یحیی علیه السلام د صفاتو څخه دا هم وه وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا. د مور او پلار سره پر نیکۍ ښه ژوند حریص وو او د خپل رب سرکشه او نافرمانه نه وو. ورونو دا هغه صفات چې الله عز وجل و یحیی علیه السلام ته ورکړي وه او بیا یې موږ ته بیان کړي دي. الله عز وجل یحیی علیه السلام ته رحمت، شفقت، د زړه نرموالی، محبت او محبوبیت د خپله درباره ورکړي وه. یحیی علیه السلام یې د ښو اوصافو خاوند، متقی او پرهیزګاره ګرځولی وو. په حدیث شریف کې راغلی دي چې یحیی علیه السلام نه ګناه کړې ده او نه د ګناه اراده کړې ده، او همیشه به یې د الله عز وجل د بیرې ژړل او د ده پر باړخوګانو د اوښکو لارې دورایه معلومېدې. او الله عز وجل پر خپل دغه مکرم نبی سلام وایي او فرمایي وسلام علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. او د الله عز وجل له طرفه چې پر ده سلام وي په هغه ورځ چې پیدا کړه سوی زیږېدلی دی، او په هغه ورځ چې دی علیه السلام وفاتیږي، او په هغه ورځ چې بیا ژوندی کیږي. علماء کرام وایي دغه سلامتیا چې په دغه درو ځایو کې ذکر سوې ده دا هغه 3 ورځې او 3 حالات دي چې انسان پکښې ډېر ضعیفه وي. د زیږېدو په وخت کې، د مرګ په وخت کې، او هغه چې بیا د قیامت په ورځ راپورته کیږي. په دغه 3 وختو کې انسان تر بل هر وخت ضعیفه وي، او په دغه وختو کې د الله عز وجل و رحمت او د هغه جل جلاله د طرفه و سلامتی ته ډېر محتاج وي. ورونو الله عز وجل چې پر خپل بنده سلام را لیږي د هغه څخه مقصد دا دی چې پر دغه بنده هیڅ انتقاد او مؤاخذه نشته. دی د الله جل جلاله د طرفه په امان دی. دلته د یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا څخه مقصد دا دی چې په ټولو وختو کې د ولادت د وخت څخه رانیولې د مرګ تر وخته پورې، او د مرګ څخه نیولې تر قیامته پورې په هیڅ وخت کې د الله عز وجل د طرفه پر یحیی علیه السلام مؤاخذه نشته. تل تر تله د هر آفته محفوظ او مأمون دی. په حدیث شریف کې راغلی دی چې عیسی علیه السلام د یحیی علیه السلام سره ملاقات سره ویلي ده. نو عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام ته وویل ته تر ما خیر او بهتر یې، زما دپاره بخښنه وغواړه. رونو عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام ته وایي استغفر لی انت خیر مني. یحیی علیه السلام ورته وویل بلکې ته زما دپاره بخښنه وغواړه، ته تر ما خیر او بهتر یې. عیسی علیه السلام ویل یا ته تر ما بهتر یې، ما په خپله پر خپل ځان سلامتیا ویلې ده او پر تا الله عز وجل سلامتی ویلې ده. ورونو دغه آیات شریف چې فرمایي وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، چا دغه سلامتی پر یحیی علیه السلام ویلې ده؟ الله عز وجل. او دغه آیاتو په آخر کې یعنی د سورة مریم په 33 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي چې عیسی علیه السلام وویل والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عیسی علیه السلام پر خپل ځان په خپله سلامتیا وویل. نو په دغه خاطر عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام ته ویل چې ته تر ما بهتر یې،
ځکه پر تا الله عز وجل سلامتي ویلې ده او ما په خپله پر خپل ځان سلامتي ویلې ده. ورونو دا معلومه خبره ده چې د عیسی علیه السلام دغه وینا د ده د تواضع څخه وه، که نه د علمای کرامو په اتفاق سره عیسی علیه السلام تر یحیی علیه السلام افضل او بهتر ده. بیرته هغه خپلې قصې ته ګرځو چې د یحیی علیه السلام فضایل مو بیانول. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نور یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د آدم علیه السلام هیڅ اولاد نسته مګر خطا وتلی دی یا یې د یوې خطا قصد کړی دی بې له یحیی ابن زکریا علیهم السلام څخه، او هیڅ چاته دا نه ښایي چې ووایي زه تر یونس ابن متا خیر. د دغه حدیث شریف په روایت کې که څه هم ضعف شته، خو دا چې د ډیرو لارو څخه روایت شوی دی یو د بل په اسناد قوي کیږي. داسې ډیرې علامې او اشارې شته چې یحیی علیه السلام د خطا څخه پاک او مطهر و. د یحیی علیه السلام تر زیږېدلو 3 میاشتې وروسته عیسی علیه السلام و دنیا ته تشریف راوړ. د زکریا علیه السلام تر دعا او د ښځې تر حامله کېدو 3 میاشتې وروسته و مریم علیه السلام ته وحی راغلی چې الله عز وجل ودې ته عیسی علیه السلام ورکوي. چې لږ وروسته به د عیسی علیه السلام قصه درته بیان کړم. مقصد دا چې د عیسی او یحیی علیهم السلام په مابین کې فقط 3 میاشتې فرق دی. یحیی علیه السلام تر عیسی علیه السلام 3 میاشتې مشر دی. اوس نو زکریا او یحیی علیهم السلام په بني اسرائیلو کې تبلیغ او دعوت کوي. په دغه وختو کې د بني اسرائیلو پاچا یو جبار، ظالم، فاجر او سرکشه سړی و، مګر د په ظاهره داسې ښکاره کول چې و انبیا او علماو ته متواضع یم، د دوی تابع یم او د دوی پر لار ځم، مګر په حقیقت کې ګمراه او منحرفه انسان. لکه نن ورځ چې هم داسې حاکمان شته. دغه پاچا هم د دغې طبقې څخه و، په ظاهره ښه په باطن مار. دغه پاچا یوه ورېرت د ورور لور درلوده چې د هغې ښایست یې خوښ او دا اراده یې وکړه چې د خپل ورور د لور سره واده وکړي. انجلۍ هم د ده د پاچاهۍ په طمع شوه چې د پاچا ښځه به یم. د انجلۍ مور هم انجلۍ په دغه کار ته تشویق کړه. دا ټوله د دوی د فسق او فجور څخه وه، که نه دوی پوهېدل چې دغه کار د دوی په دین کې ناروا دی. انجلۍ ته دا نه ده روا چې د خپل اکا سره واده وکړي، مګر دوی دا اراده کړې ده او غواړي چې د یحیی علیه السلام څخه د دغه واده اجازه واخلي. ځکه معلومه وه چې یحیی علیه السلام د دوی نبی دی او یحیی علیه السلام به دوی ته وعظ او تبلیغ کاوه، د شریعت احکام یې بیانول، علمي او دینی مسائل ټوله و د علیه السلام ته راجع کېدل. په دغه وختو کې د بني اسرائیلو انبیا زکریا او یحیی علیهم السلام دواړه وه. د دوی نبوت او فضیلت و ټول بني اسرائیلو ته معلوم و، مګر هو حاکمان او پاچاهان نه وه. اوس هغه فاجر پاچا غواړي چې دغه ناروا نکاح د ځان دپاره جایزه او روا کړي. نو و یحیی علیه السلام ته ورغله، په مال او پیسو وعدې ورکوي چې پاچا ته د دغه کار اجازه ورکړي، یوازې واده ته یې جایز او روا وګرځوي. او دغه انجلۍ هم فاجره او بغي وه. بغي معنا زانیه، لکه څرنګه چې په صحیح احادیثو کې راغلي دي بغي وه. د دې پروا یې نه درلوده چې په حرام قسم نکاح وته. اوس چې خلق یحیی علیه السلام ته راغله او د پاچا دپاره د دغه حرام کار اجازه غواړي، یحیی علیه السلام یوازې دا نه چې دوی ته یې وویل دا کار حرام دی، بلکې په خلقو کې ودرېدی او خطبه یې وویل او په علانیه سره یې دا بیان کړه چې انجلۍ د اکا سره نکاح نسي تړلی او دا کار حرام دی. مقصد یې دا و که چیرې پاچا بیا هم دغه کار وکړي، خلق به پوهیږي چې دا کار ګمراهي او انحراف دی. دلته پاچا او انجلۍ دواړه په قهر سوه، اریان پاته دي. که واده سره وکړي د دغه کار حراموالی معلوم او ښکاره دی او د دوی سرکشي هم میدان ته راوځي، مګر انجلۍ بیا هم د واده په طمع ده. خیر، یوه شپه د پاچا او انجلۍ د فسق او فجور مجلس جوړ دی. انجلۍ پاچا ته غزلې وایي، رقصیږي. پاچا د دې اراده وکړه غواړي چې زنا او فاحش کار وکړي. انجلۍ ویل یا تر څو چې واده مې نه کړي. پاچا ویل واده څنګه در سره وکړم، دا کار یحیی منع کړ. ښځې ویل زما مهر د یحیی سر د یحیی سر راته راوړه. ښځې نور هم اغرا کړ
ډېر زیات یې تشویق کړي. پاچا هم پر دغه ځای او دغه وخت امر وکړ، ویل د یحیی سر راته راوړي. د پاچا عسکر ولاړه. یحیی علیه السلام په محراب کې ولاړ و، لمونځ یې کاوه. دوی ورننوتل او په شهادت یې ورساوه. د یحیی علیه السلام سر یې پرې کړ او په یوه پتناسه کې کښېښاوه. دغه پتنوس چې د یحیی علیه السلام سر پکښې پروت و، د دغه یاغي او باغي پاچا و حضور ته کښېښاوه. او پاچا د دغه فاجر انجلۍ سره په حرام او ناجایزه طریقه واده وکړ، چې دا د الله عز وجل د طرفه د انبیا علیهم السلام ابتلا ده. ورونو، دغه واقعه په صحیح احادیثو کې ذکر شوې ده چې د یحیی علیه السلام سر د یوې فاجرې ښځې په مهر کې ورکول شو. تاسې و دغه امتحانو ته وګورئ چې انبیا علیهم السلام په ابتلا کېده. او انسان د خپل دین په اندازه امتحانیږي. د اول صنف د شاګردانو څخه د هغو په سویه امتحان اخیستل کېږي. د دولسم صنف شاګردان د هغو په سویه امتحانیږي. خو د فاکولتې د محصلینو امتحان بیا په بل قسم دی. خیر، یحیی علیه السلام په شهادت ورسېدی او اوس دغه مجرم قوم په زکریا علیه السلام پسې دي. داسې روایتونه شته چې وایي زکریا علیه السلام په خپله وفات شو، مګر ډېر او ښکاره روایت دا دی چې په زکریا علیه السلام هم پسې وه چې ویې وژني او د ده څخه هم ځان خلاص کړي. ځینې روایتونه وایي چې دی علیه السلام په درخته کې پټ شو. دا داسې روایتونه دي چې ضعف پکښې دی، مګر ډېر دي، یو د بل تایید او تاکید کوي. نو وایي زکریا علیه السلام پر درخته امر وکړي، هغه ورته خلاصه سوه. دی علیه السلام د هغې په مابین کې ودرېدی، هغه پر راټوله سوه. په دغه وخت کې شیطان راغلی، د ده علیه السلام کاله یې ونیوی. درخته چې بیرته سر راټولېدل او بنده سوه، د زکریا علیه السلام د کمیس یو څه حصه د باندې پاته سوه. قوم پسې راغلی، په ده پسې ګرځي خو نیکی پیدا. ابلیس د بشر په شکل ورته راغلی، ویل آیا تاسې د ده کالي په دغه درخته کې نه وینئ؟ او بیا یې ورته وویل درخته اره کړئ. هغو هم درخته اره کړه او زکریا علیه السلام یې په هغه درخته کې په شهادت ورساوه. چې اوس نو زکریا او یحیی علیهم السلام دواړه ووژل سوه. ورونو، د یحیی علیه السلام وژل په صحیحو روایاتو ثابت دي، مګر د زکریا علیه السلام د وژلو په روایتو کې ضعف شته. په هر صورت دغه دوه مکرم نبیان صلوات الله علیهم اجمعین په دغه ډول په شهادت ورسېدل. او دریم نبی ژوندی پاتې شو چې هغه عیسی علیه السلام دی، او هغه هم په عین دغه زمانه کې مبعوث کړه سوی و. یعنی په یوه وخت او یوه ځای کې درې انبیا علیهم السلام موجود و: زکریا، یحیی، عیسی علیهم السلام اجمعین. په دغه وخت کې چې زکریا او یحیی علیهم السلام ووژل سوه، د عیسی علیه السلام عمر تر 10 کلو زیات و. څرنګه چې د زکریا او یحیی علیهم السلام قصه مو پای ته ورسول، اوس به د عیسی المسیح علیه السلام د قصې و شروع ته ولاړ شو.